بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، زما سلامونه او نیک هیلې ومنئ. خدای وکړي چې تر دې دمه روغ او جوړ اوسئ. د درسونو په لړ کې نن ورځ بیا هم تاسو سره یم، خو نن ورځ به موږ د څلورم څپرکي کې د تمرین حل دومه غونډې ته لاړ شو چې زموږ د غونډې شمېره دی شپږ شپېته. ګرانو زده کوونکو، تر 10 شمېرې پورې مو تېره غونډه کې کار کړی و. اوس به راسو 11مې شمېرې ته. د 11مې شمېرې پوښتنه دا ډول دی که د یو مثلث زاویې په ترتیب سره 4x تاسو لپاره لیکم 4x وي او بله یې زموږ راکړل شوي وي 8x پر 9. بله زاویه موږ ته راکړل شوي پای x پر 2 شل وبخئ. داسې یو مثلث زاویې راکړل شوي په ترتیب سره وایي دا واخلئ چې د هر یو زاویې څو درجې کېږي، تبدیل درجو ته کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ دا تنه درجه لرو، نو 4x به خپله ولیکو، جمع به یې کړو څه شي سره 8x پر څو پر 9. ګرانو زده کوونکو، د دې دپاره چې دا ګرا د درجې تبدیل کړو موږ لوستلي 9 پر 10، دا به هم درجه سي. همدا ډول پای x پر 10 ضرب دی. د دې دپاره چې دا رادیان دی او دا موږ وغواړو تبدیل کړو، نو دا داسې کړو 180 پر پای. دا مساوي کېږي. ګرانو زده کوونکو، د دې حاصل 180 باید شي. صحیح شو؟ داخلي زاویې د یو مثلث 180 درجې کېږي. 4x په خپل حالت درجې شکل ولیکو. راځو دلته چې موږ دلته څه لرو، دغه 9 د دې 9 سره اختصاریږي. همدا ډول که موږ وایو 10 ګرانو زده کوونکو دا زموږ 80 دی، نو 18 به زموږ څو شي 80. همدا ډول ګرانو زده کوونکو پای دلته لرو، دلته پای به مې اختصار سي. 1 2 2 2 9 به څو شي زموږ ګرانو زده کوونکو 18. دا هم زموږ شل دی، 18 به شي. نو بنان موږ دغه 0 له 0 سره اختصارو، 1 2 2 به شي، 2 9 18 به شي. اوس به راسو چې دې حاصل سره جمع کړو. دلته زموږ 8x پاتې دي، دلته زموږ ګرانو زده کوونکو 9x، دا زموږ مساوي کېږي له څو سره 180 درجې سره. راځو ګرانو زده کوونکو محاسبه به یې کړو. د دې دپاره چې 8x 4x 8x 9x او 180 موږ پیدا کړو، د دې د لاسته راوړلو دپاره د کومې لارې څخه ګټه اخیستلی شو. یا موږ x لومړی پیدا کړو، نو چې کله دوی موږ جمع کوو 9 جمع 9 زموږ به څو شي 14 جمع څو 10 شل x به سي. دا زموږ مساوي کېږي 180 درجې سره. x به زموږ مساوي سي 180 پر 10. 0 به له 0 سره خلاص سي او 1 2 2 به شي او 9 2 به څو سي 18. نو پس له دې ځای څخه نتیجه اخلو چې x زموږ څو 9. اوس راځو ګرانو زده کوونکو چې د دې دپاره چې د ټولو قیمتونه 180 شي زموږ څنګه کولی شو. 4 ضرب د 9 به یې کړو، 9 ضرب د 9 به یې کړو، 9 ضرب د 9 چې د دې حاصل څو راځي تر څو جمع وکړو 180 درجې سي. 4 9 شپږ دېرش، 9 درې شپېته، 9 9 یو اتیا. دا زموږ حاصل شو. اوس راځو که چېرته موږ دلته دا قیمتونه دا کوم چې موږ ځان سره لرو دلته وضع کړو، نو موږ قیمت باید 180 درجې راکړي. 4x پر ځای باندې شپږ دېرش البته موږ لیکو، جمع د 8x پر ځای درې شپېته موږ لیکو، جمع د 9x پر ځای یو اتیا. دا مساوي کېږي له څو سره 180 درجې سره. ګرانو زده کوونکو متوجه اوسئ. کله چې موږ دا جمع کړو 1 جمع 3 زموږ 4 زموږ به څو سي 0، 8 جمع 8 زموږ 14 او 3 به زموږ څو سي 18. یو حاصل لرو د 18، 180 درجې به زموږ مساوي 180 درجې سي. ګرانو زده کوونکو، په درجو هم موږ معلومه کړه چې هره زاویه زموږ څو دی، دغه دی تاسو ته جوته معلومیږي چې په درجې باندې هم محاسبه کړه. ګرانو زده کوونکو، راځئ د تمرین د 12مې پوښتنې ته لاړ شو چې 12مه پوښتنه زموږ څخه څه وایي، څه غواړي، څه ډول کولی شو هغه هم حل کړو. 12مه پوښتنه دا ډول دی که یو څلورزلي موږ ولرو، هر یو یې جلا جلا البته ښودلی دی. وایي چې a جمع d دا زاویې زموږ مساوي ګرانو زده کوونکو ورکړې وي 240 درجې. همدا ډول ګرانو زده کوونکو بله زاویې ورکړې ده c جمع d، دغه زوله چې مجمع یې د ګراد سره 200 ګراده سي. همدا ډول بله زاویه ورکړې ده b جمع d، دا زموږ مساوي دی له 2 پای پر 3 سره.
د دې داسې څلورزولي ورکړې وه. د دې درجې باندې موږ پیدا کړو چې د دې زاویې محاسبه کړو چې څومره کېږي. لومړی د دې دپاره چې موږ دا ټول درجې ته تبدیله کړو نو بنا دا ګیره زموږ مساوي له 180 درجې کېږي. 2 پای پر دې د موږ 120 درجې کېږي. دا کله محاسبه کوي تاسو په شکل سره. د دې ترڅنګه موږ یو څه بل هم له ځانه سره لرو. هغه څه دي؟ وایو چې A جمع B جمع C جمع D دغسې یو څلورزلي زاویهګانو مجموعه زموږ مساوي له 360 درجو سره دی. دا موږ له ځان سره هم لرو. اوس راځو چې د دې قیمتونه د هر یو بیل بیل پیدا کړو چې د A B تر څو توانېږو موږ افاده یې ساده کړلی شو. نو راځو داسې لیکم که د دې نه کار واخلو. مثلا زه ولیکم A مساوي سي 240 منفي چی D. ګرانو زده کوونکو دا زموږ A شو. راځو غواړو دلته زه C پیدا کړم. د C د پیدا کولو لپاره نو داسې که ولیکم 180 درجې منفي D دغه لوري ته انتقال کړم. راځو دلته ګرانو زده کوونکو چې B پیدا کړم نو دلته 120 منفي زموږ به څو شي ګرانو زده کوونکو D. موږ دا قیمتونه پیدا کړو غواړو دلته یې وضع کړو. د A پر ځای به زه ولیکم 240 منفي D او مثبت د C پر ځای به 180 د B پر ځای به ګرانو زده کوونکو 120 دا موږ له ځان سره ګرانو زده کوونکو لرو 120 منفي D. همدارنګه د C پر ځای هم موږ قیمت لرو 180 منفي D. یو قیمت خپله مثبت D له ځان سره لرو چې دې قیمت باید پیدا کړو چې 360 درجې سره مساوي دي. ګرانو زده کوونکو راځئ چې پیدا یې کړو چې د قیمتونو څو کېږي. که چېرته موږ دا قیمت او دا قیمت سره جمع کړو صفرونه زموږ به صفر شي. 8 جمع 2 10 10 4 14 یو حاصل دا زموږ 2 او 3 او 2 د موږ څو کېږي 540 قیمت راغی. ګرانو زده کوونکو اوس راځو چې ډیګان جمع کړو د الجبري جمع لپاره 2 به شي منفي 2 منفي 3 به شي د دې څخه تفریق به شي زموږ څو شي منفي 2 D به پاتې شي. اخوات څو لرو 360 درجې لرو. اوس راځو منفي 2 D زموږ مساوي دی 360 منفي 540 درجې. منفي 2 D خپل حالت پرېږدم. کله چې موږ دا تفریق کو حاصل یې کولو د 0 نه 0 له 14 نه 6 لاړ شي زموږ به پاتې شي 4 نه 6 نه ځي نو 14 نه چې زموږ 6 لاړ شي موږ به 8 پاتې شي او 4 نه چې 3 لاړ شي یو دا پاتې شي. منفي البته منفي سره اختصار شي نو که چېرته زه دا اطراف په منفي 2 کې تقسیم کړم نو موږ به دا څو شي 90 درجې شي. موږ پیدا کړ د دې قیمت 90 درجې او د نور به هم موږ دلته وضع کړو چې د هر یو قیمتونه څو راوځي. که چېرته موږ دا دلته وضع کړو 240 منفي 90 چې هر څو قیمت راغی همدا ډول 180 منفي څو 90 موږ ته به د هر یو قیمت راکړي. ګرانو زده کوونکو 120 منفي 90 درجې دا ټول درجې دي نو موږ حاصل به څه شی سي پیدا کړي. ګرانو زده کوونکو پاتې به برخه تاسو مخ ته بوځي. راځئ ګرانو زده کوونکو 14مې پوښتنې ته راځو چې 14مه پوښتنه زموږ څخه څه پوښتلي دي او څنګه کولی شو هغه پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو تاسو هم ښه ځیر اوسئ چې څنګه کولی شو لاسته راوړو. زموږ د 14مه پوښتنه دا ډول دی ویلي چې د یو دوران 1/12 برخه مساوي ده په موږ یو دوران که محاسبه کړو یو دوران زموږ 2 پای دی د رادیانو لحاظه موږ لرو نو 1/12 به موږ څه شی سي دوی وایي چې دغه لاسته راوړي د لاسته راوړلو لپاره دغه تناسب څخه موږ ګټه اخلو. ګرانو زده کوونکو پیدا به یې کړو نو د تناسب پر اساس باندې موږ داسې لیکلی شو چې x زموږ مساوي دی دا ضرب 1/12 ضرب 2 پای یه پر 2 پای ادیتوری بخش از بین ببرم. من میخوایم اثر کار بکنیم اینجا دا ډول موږ یو تناسب تشکیل کړو. تناسب د تشکیل لپاره موږ کولی شو ووایو چې x زموږ مساوي کیږي 1/12 ضرب 2 پای پر 1. اوس دلته موږ ښه ساده اختصار کولی شو
شپږ دوه دولس یو دوه دوه. نو پس موږ ویلی سو چې ولیکو پای پر شپږو. دغه زاویه موږ لاسته راوړی چې پای پر شپږو سوله. همدا ګرا ته هم تبدیلولی سو. موږ یې ویلی سو چې درجې ته هم تبدیله کړو. که چېرته موږ درجې ته ښیو نو 80 درجې شو، او که چېرته موږ وغواړو ګرا ته تبدیله کړو، ګرا به هم زموږ مساوي 3/3 شي، چې هر څو راغی هغه به زموږ 10 درجې، دا به زموږ ګرا ته معنی شي. نو بناءً موږ ته چې کوم پوښتنه راکړې 3 وړه ځوابونه یې درست دي. چې کوم ځوابونه موږ هلته په 14مه پوښتنه کې لرو، نو زموږ ځوابونه 3 وړه یعنې ډي زموږ درست دي. ډي ځواب زموږ درست دی. راځو ګرانو زده کوونکو بلې پوښتنې ته چې زموږ 14مه پوښتنه ده. 14مه پوښتنه زموږ څخه څه کوي؟ د دوو زاویو مجموع چې 18 درجې دی او تفاضل 18 ګراد دی، د دې دواړو زاویو پیدا کړئ چې دا څه شی دی. یو موږ ته راکړ شوی په درجې باندې دی، البته مجموع او تفاضل موږ ته راکړی په ګراد باندې 18 درجې. البته موږ لرو ګرانو زده کوونکو چې یو ګراد زموږ مساوي دی. البته تاسو د تناسب له نظره زه ګورم چې دا موږ لرو 9/10 کله چې موږ وغواړو دا څه شي ته تبدیل کړو درجې ته. همدا ډول موږ ته راکړ شوی دی بله برخه چې 18 ګراده لرو، چې دا به څومره درجې سي. د دې لاسته راوړلو دپاره موږ هڅه کوو چې د دې تناسب نه ګټه واخلو. نو دې ځای کې اکس زموږ مساوي کېږي. ویلی سو دا چون مخرج دی بس موضوع حل کېږي، نو ووایو چې 18 ضرب 9/10 چې د دې قیمت هر څو راځي ګرانو زده کوونکو. تاسو هم کولی شئ محاسبه یې کړئ د حساب له مخې نه. نو دا به 15.13 راشي. د دې مساوي 15.3 به حاصل راشي. ګرانو زده کوونکو موږ دا هم لرو چې دوه زاویې چې حاصل یې 18 راشي او دوه داسې زاویې چې تفریق درجې پر اساس 15.3 راسي. کله چې موږ غواړو دا جمع کړو نو د وای سره اختصاریږي، نو دلته موږ 2x پیدا کړي. دې سره کله جمع کوو 18 جمع 15.3 دا به زموږ حاصل سي. نو 2x زموږ مساوي کېږي. دوی چې کله موږ جمع کوو نو 18 به زموږ څو سي 32.3 درجې سره. x زموږ مساوي کېږي 32.3/2 سره. دا موږ د x قیمت پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو اوس راځو د y د قیمت د لاسته راوړلو لپاره دا قیمت به موږ په یو د دې رابطو کې وضع کړو چې تر څو موږ وتوانیږو هغه پیدا کړی مو وي. راځئ x قیمت پر ځای باندې موږ دلته ولیکو 32.3/2 جمع y مساوي 18 قیمت ګرانو زده کوونکو. وای به زموږ مساوي سي 18 منفي دغه لوري ته انتقال کوي 32.3/2. دا تاسو ګرانو زده کوونکو محاسبه کولی شئ. چې کله یې محاسبه کوي حساب له مخې نه به موږ ته قیمت راکړي 0.، وای به زموږ مساوي شي 0.85. دا که چېرته موږ وغواړو دقیقې ته تبدیل کړو نو 1.50 دقیقې به شي. دا موږ پیدا کړل. البته دواړه تفاضل او جمع هم موږ پیدا کړلی سو. ګرانو زده کوونکو راځئ د موږ 15مه پوښتنه چې 15مه پوښتنه زموږ څخه څه کوي. 15مه پوښتنه د درجې په حساب د دوو زاویو مجموعه x او تفاضل ګراد په حساب x وي. د دواړو زاویې پیدا کړئ. وایي چې د دوو زاویو a جمع b وایي چې دا هم مساوي له x سره وي. a جمع منفي b هم مساوي له شي سره وي x سره او بخی x سره وي چې هغه موږ کله ګراد له مخې نه غواړو نو 9/10 لیکو پر لاس چې سره x سره دا داسې لیکلی شو. اوس راځو د دې دپاره چې موږ په دې باندې عملي د جمع ته هغه حاصل کړو نو دا به د دې سره اختصار سي 2a به پاتې سي. دې ځای کې موږ لرو 9/10 x مثبت x سره. کله دلته موږ سره جمع کړو نو 2a به زموږ مساوي سي. لاس x به مخرج ته راسي، 9x به خپله ولرو، دلته به زموږ مثبت لاس x هم ولرو. نو حاصل به زموږ څو شي د دې و 19x/10. دا به زموږ حاصل راشي چې اوس موږ وغواړو a لاسته راوړو. a لاسته راوړلو دپاره
2 پر تقسیم پر دې کو نو دا به زموږ څو راشي 19x پر لاسو ضرب دی چې 2 دا کله چې موږ ضربو نو دواړه خواوې لوري تقسیمو نو دا به زموږ څو شي 19x پر څو پر شلو د ا قیمت موږ پیدا کړ دا ډول اوس غواړو چې د همدا یو د دې نه په هغه کې وضع کړو تر څو موږ د بي قیمت هم پیدا کړو یو د دې رابطو کې د البته ګرانو زده کوونکو ا قیمت پیدا کړو موږ 19x پر شلو جمع بي مساوي زموږ چې سره د x سره دی کله چې موږ دلته وغواړو بي پیدا کړو نو د بي د لاسته راوړلو دپاره ګټه اخلو چې x منفي 19x پر څو پر شلو بي زموږ مساوي کیږي مخرج مشترک موږ ونیسو شل نو دا به زموږ شل x منفي 19x سره اوس به راسو چې بي زموږ مساوي له چې سره کیږي شل به په خپل مخرج چې دلته څه تفریق کو x به ځینې پاتې شي د بي قیمت به x پر څو راسي شلو البته درجه پر لحاظ ډېر ښه ګرانو زده کوونکو زه به بلې پوښتنې ته چې زموږ یو بله پوښتنه به هم کار وکړو ګرانو زده کوونکو چې هغه موږ ته څه وایي 14مه پوښتنه دی ګرانو زده کوونکو لاندې زاویې درجې اعشاریې شکل ته تبدیل کړئ چې داسې یو موږ ته راکړل شوي دي 40 درجه 15 دقیقې او 18 ثانیې دا وایي وخت له اعشار حالت ته تبدیل کړي 40 درجې خپل حالت ته لرو ځکه ثابت دی اوس راځو جمع 15 دقیقې لرو دا د دې لپاره چې موږ دا دقیقې اعشار ته تبدیل کړو مخرج څه کوو 18 جمع 18 د دې لپاره دا اعشار ته تبدیل کړو نو 300 شپږ دېرش کې البته شپېته 3000 شپږ کېږي شپږ سوه کېږي دا ډول به موږ تبدیل درجو ته کوو نو دا به هم درجه سي دا به هم درجه سي د دې حاصل اوس د دې لپاره چې لاسته راوړو نو 40 به خپله ولیکو کله چې 15 تقسیم پر دې کو زموږ حاصل به راسي 0.25 جمع دلته خو معلومه خبر دی 18 یو 18 به البته نو یو پر څو به زموږ څو سي یو پر سلو دا به درجې تبدیل سي کله چې موږ دا واخلو تبدیل کړو د تبدیل حاصل به زموږ راسي 0.01 کله سل یو پر سلو ولیکو نو دلته موږ وینو چې داسې حالت موږ پیدا کړه 40 به خپله ولیکو جمع د دې اعشار د تبدیل لپاره موږ څه کولی سو هغه همدا دی چې د هر یو درجه په خپل حالت ولیکو نو دا به هم درجه سي دا هم درجه سي نو 0.25 زموږ یو حاصل سو او 40 زموږ بل حاصل به مکمل موږ ولیکو سره جمع وکړو بخیر کله چې موږ دا جمع کوو نو د دې سره جمع کوو نو موږ به څو سي شپږ د دې 0 خپله دا حاصل لرو او 40 له ځانه سره لرو نو کله چې موږ دا دقیقې ته اړوو نو دقیقه کولی سو چې درجې په شکل سره وښیو نو اعشار شکل سره 40.28 انشاءالله چې دا ځواب وي ګرانو زده کوونکو دا زموږ د دې برخې تمرین حل تر بیا ښې چارې په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم